بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زما عزت مندو کله چې عمر ابن وهب دوی ته د کفارو عدد اخو، نو دوی ته بیا عمر ابن وهب یو خبره وکړله، وی که زما مشوره اورئ، وی دا خلک چې کوم دی بغیر د اصلي نه راغل دی او وزګار راغل دی او نه ورسره توره شته نه ډال شته دی، وی زما په ذهن کې دا خبره راځي، وی تاسو چې دونه یو کس وجنئ نو هغوی پورې به دوی تاسو نه پرېږدي څو پورې چې تاسو نه یو کس وجلی نی، نو تاسو نه چې 313 کسان ووجلی شلل نو تاسو کې بیا څه خیر دی. عزتمندو دوی دا خبره وکړله، نو دا حکیم ابن حزام چې کوم دی د هغه په غوږ باندې دا خبره ولګېدله، نو حکیم ابن حزام عتبه ابن ربیعه ته بیا دا خبره وکړله، وی ته لاړ شه د ابو جهل سره خبره وکړه او تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم نه خو صرف فدیه دغه چې فدیه چې کوم غواړئ نو هغه خو د عمرو بن الحضرمي د هغه فدیه ده، وی هغه به زه تاسو ته ادا کړم او دا صرف دو به دا وي چې دو ویرېدل، وی دا یره چې کوم دی هم برداشت کوئ، لیکن اس پې خپل ځان چې کوم دی هغه مه هلاکوئ، وی تاسو نه به 313 کسان لاړ شي او تاسو دوی عرب ته پرېږدئ، کو عربو نورو عربو دوی سره جنګ وکړه او دوی نه هغوی ګټه وکړله، نو ستاسو هم دغه مقصد دی، لیکن په خپله به یې تاسو به یې ونه وجنئ او نورو ته یې پرېږدئ، او که دو کامیابه شله نو ستاسو قوم دی نو بیا دوی جاڼي او خپل کار یې جاڼي او دو له پرېږدئ. عتبه ابن ربیعه ابو جهل سره خبره وکړله او ابو جهل ته دا خبره وکړه، نو ابو جهل منته دا خبره ډېره سخته ولګېدله، وی ښه وی ته ځکه دا وایې ځکه ستا زوی چې کوم دی ابو حذیفه وی هغه په دوی قوم کې دی او تا هغې وکته نو زړه دې نرم شه، وی د یرې کشه، وی ته یریږي او ته د هغې له نه راغلې، ستا بهادري څه شله او ستا سرداري څه شلله چې دا خبرې کوي، وی دا خبرې تاله نه دي کول پکار. عزتمندو عتبه ابن ربیعه منته د ابو جهل دا خبره هم سخته ولګېدله او عتبه ابن ربیعه بیا خپل زور بیا وی زه به تا ته خپل زور وښیم، وی ستا خو خښتګ زیړ دی، ابو جهل ته یې دا خبره وکړله، وی ستا خو خښتګ زیړ دی او ته ما ته وایې چې ته د یرې کشي او وی زه به تا ته خپل بهادري انشاءالله تعالی وی زه به تا ته خپله بهادري ښیم او ته به بیا وګورې چې زما څومره بهادري ده. زما عزتمندو دا خبرې د دو په منځ کې وشلې او ابو جهل دمه د دې امت فرعونو، نو هغې لاړ هغه د عمرو بن الحضرمي د هغه وارثانو پسې لاړ، وی دوی تاسو له دا جنګ پرېږدي، نو هغوی چغې جوړ کړي وا عمره وا عمره، وی چې زمونږ بدله چې کوم دی هغه واخلی، نو په دې ځای کې اوس جنګ چې کوم دی هغه ورو ورو شروع شه او عتبه چې کوم دی هغه د ابو جهل دا خبرې برداشت کولې بیا نورې نه شللې، نو هغه جنګ چې کوم دی په خپله یې شروع کړ. نو زما عزتمندو جنگ شروع شه او نبی علیه الصلاة والسلام الله جل جلاله ته زاری کی تر دې پورې چې د نبی علیه الصلاة والسلام اوږو مبارکونه لونګه چې کوم د هغه رارتاو شلله او ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته وی کفاک مناشدتک ربک، وی ستا چې کوم الله جل جلاله نه غوښتله ای زما ای د الله حبیبه وی دا پوره دی، الله جل جلاله به ستا جواب قبلی، وی ته ډېر زیات ستړی شللی. الله جل جلاله په خپل قرآن کې وی ان استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، وی تاسو چې الله جل جلاله ته زاری کوئ الله جل جلاله نه غواړئ نو الله جل جلاله ستاسو دوا قبوله کړله. عزتمندو دې ځای کې اوس جنګ چې کوم دی هغه ورو ورو شروع شه او په دغه دې دوران کې اوس ورځ ده او د جنګ ورځ ده او الله جل جلاله په خپل کرم په خپل مهربانۍ سره په ټولو صحابو منتې خوب راویسته، اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به، وی دی الله جل جلاله د طرفه په تاسو منتې الان کې اوس د یرې میدان دی د جنگ میدان دی او دې ځای کې الله جل جلاله په هغوی منتې خوب راویسته د الله جل جلاله کرم او مهرباني. زما عزتمندو اوس نبی علیه الصلاة والسلام کوم ځای کې دی او دې ځای کې آیا فرشتې راغلی او که فرشتې نه دي راغلی او د فرشتې کوم ځای کې دي. زما عزتمندو نبی علیه الصلاة والسلام په خپلې جونګړې کې
او دې ځای کې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته نبي علیه الصلاة والسلام وی یا ابوبکر وی زما د پتا منتې زیری وی زه هغه جبریل علیه الصلاة والسلام ګورم چې په خپل اوښ منتې سور دی او دا راغی او پټکې تړلی دی او راغی او جنگ ته تیار راغی. نور صحابه چې کوم دي نورې فرشتې چې کوم دي هغه هم راغلل. نو هغه دی جبریل علیه الصلاة والسلام بیا نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس کو چې تاسو کې دی اهل بدر چې کومو هغه تاسو کې څنګه وو؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام وی چې هغه مونږ کې ټولو کې ښه خلک وو. وی اهل بدر ته چې کوم حاضر شوي ټولو کې ښه خلک وو، خیارونه مونږ کې ټولو کې ښه خلک وو. نو جبریل علیه الصلاة والسلام وی کوم فرشتې چې د جنگ بدر میدان ته راغلي دي ټولو کې غوره فرشتې چې کومې هغه وي کوم چې د جنگ بدر میدان ته نازل شوي وي. عزتمندو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه په دې دوران کې ویزه چې ما چې کتلل چې آیا مونږ سره داسې اصله نشته دی او ډالونه مونږ سره هم نشته دی، زغرې مونږ سره هم نشته دی، نو خپل د ښی غاړې ته مې وکتل چې یاره چې ما سره څوک تکړه انسان شته دی که نه. نو چې د ګسې غاړې ته مې وکتل نو هغه هم یو ماشوم و، ښی غاړې ته هم یو ماشوم و. نو ما وی چې ارمان چې زما خواسته کې څوک تکړه انسان وي او چې جنگ کله تیز شوی وي نو ما به د هغه حمایت کو، هغه به زما حمایت کو، نو لغونتې ډاډ به ملاوېده. نو دا کسان چې کوم دي ماشومان دي معاذ ابن عفرا و معاذ ابن عمرو ابن الجموح وی دا ماشومان کسان دي او دوی راغله ما پسې ماته وی چې وی عم وی تره وی آیا دې ځای کې د ابو جهل به چې ورته وی هغه نبي علیه الصلاة والسلام ته ډېر نقصان رسولو. وی دا ابو جهل کوم ځای کې دی مونږ ته د ده ځای وښیه او مونږ ته د ده نښه وښیه. نو ابو جهل وی په دې قوم کې اپله دې پله روانو. نو کله وی چې ابو جهل ما وکته نو ما دوی ته ووی چې ستاسو ملګری چې کوم دی هغه دی، تاسو چې د چا تپوس کو هغه هغه دی. نو زما عزتمندو دغه د دوو کسانو چې کوم دی هغه ابو جهل بیا مردار کړی و. الله جل جلاله موږ له دې عمل کولو توفیق راکړي او امید مې دا دی چې دا زمونږ سلسله د مجلسونو سلسله چې کوم ده تر آخر پورې تاسو خو غور سره واورئ. الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.